آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. پاسپورت ریاست په کابل کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړل. د افغانستان د پاسپورت ریاست ویلي چې په کابل کې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي دي. دغه ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کابل اوسیدونکو ته د تیر په شان بیا پاسپورټونه ویشي او مراجعین ورتللی شي. د پاسپورت ریاست د کارونو د ځنډ لامل د پاسپورت په اړوند ځینو ماشینونو کې تخنیکي ستونزې ګڼل شوې وې. په وروستیو کې په ننګرهار، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې هم د پاسپورت د ویش چارې ځنډېدلې دي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېر افغانان د پاسپورت اخیستلو او هیواد پرېښودو په هڅه کې دي چې له دې کبله د پاسپورت د ویش پر ادارو ګڼه ګوڼه زیاته شوې او حتی د فساد ادعاوې پکې کیږي. طالب چارواکو بیا په دې برخه کې د لسګونو کمیشنکارانو د نیولو خبر ورکړی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.